څو داسې خبرې چې تر اوسه به تاسو ته هیڅ چا نه وي کړي، نه به د هیڅ چا څخه تاسې اورېدلې وي. بدترینه خلک هغه دي چې د اعتبار له لارې ستا ژوند ته داخل شي او د خیانت او غدر سره درڅخه ووځي. وخت یوازینی شی دی چې نه درول کېږي، نه راګرځي، نه تکرارېږي او نه بدلیږي. لوی انسانان ستونزو ته نه خفه کېږي، دوی یا لار پیدا کوي یا یې جوړوي. په ټولنه، کلي او ولس کې باور درلودل د پاچاهۍ د ژوند مثال دی. رهبر اوسه، تاریخ هیڅ کله عسکر نه یادوي. کله چې تاسو پیسې ولرئ، تاسو به هغه خپلوان وګورئ چې تاسو هیڅ کله نه وي لیدلي. په داسې بده نړۍ کې یو چې د زورواکو او شتمنو درناوی کېږي. ځینې چې درته احترام لري، نو دا یې شاید انسانیت او کورنۍ تربیه وي. تمه او مطلب یې مه ګڼئ.